بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. د پښتو د کاروان ډیرو ګران محترم عزتمن ملګرو، امید لرم چې اوري او ست پجامو کوي. مننه کوم د سلاکار ډلې چې دغه سي نشستونه زموږ تاسو د علم او پوهې لپاره را جوړوي، او مننه کوم د تمام نظامت کوونکو چې ډیره لوی ورځ وه او کلام کتر وړل او د نقادانو حضراتو نوم په نوم شکریا ادا کول او بیا د ملګرو نه غوښتنه کول د تنقید دپاره. نو ډېر ګران کار دی. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي، خپل وخت لګوي او خپل پیسې لګوي او د خپلې پښتو ژبې خدمت کوي. زموږ ستاسو هم خدمت کوي. بیا د تمام نقادانو حضراتو لکه سید نور حسن شاه صاحب او جان افروز شګیوال صاحب، مولانا ساحل باجوړی صاحب، صدام حسین صاحب، عزیز سنان صاحب، ضیاء الحق نادان صاحب، حافظ فرید فګار شینواري صاحب، مغفور الله جامي صاحب او عظیم خلیل صاحب، ګلستان خاموش صاحب، ډاکټر خالد یوسفزي صاحب، منیر شاه خټک صاحب، محمد باران جهادمل صاحب، د دې ټولو ښاغلو مننه کوم چې راغلل او په دې کلام د خپل علم او پوهې مطابق خبرې وکړي. په کلام کې چې کومې خوبیانې وي او کوم ځای کې شاعر تېروتی دی، هغه ټولو خبرو ته نقادانو حضراتو اشارې کړي دي. خو چونکې روایت دی، نو د روایتو تر مخه د صدارت سلاکار ډلې ماته حواله کړی دی. نو زه به یو څو خبرې کوم. اول خو یو څو تمهیدي خبرې کوم. دا خبره صحیح ده چې موږ سره د تنقید په قسمونو کې تشریحي تنقید شته دی، خو تشریحي تنقید لکه زه هم انسان یم یا د بل محفل صدر چې دی هغه مغفور الله جامي صاحب، نو که موږ یوه ګنټه په دې 500 شعرونو خبرې وکړو، نو داسې هر ملګری نیمه ګنټه او 20 منټه او نیمه ګنټه خبرې کوي، نو آخر صدر محفل چې دی هغه به څه کوي؟ نو د تنقید چې کوم اصول دي، لکه مطلع راله، مقطع راله یا یو شعر رالو، مونږ چونکې شاعر هم یو مصور وي، څنګه چې عام مصوران هغوی په کینوس یا په دیوال او یا په کاغذ باندې یو تصویر جوړوي د رنګونو د پنسل په ذریعې سره، نو هغه ذهن کې یوه خاکه جوړ کړي او بیا د هغې مطابق د رنګونو او د برش په استعمال سره په کینوس باندې یو تصویر جوړوي. دغه رنګ شاعر چې دی د لفظونو نه د خپل ذهني اختراع نه یا چې هغه څنګه یوه خاکه جوړه کړي هغې ته د لفظونو جامه اچوي. کله کله دا شاعر په دې خپل کاوش کې کامیاب شي او کله کله ناکام شي، چې څه ته موږ ابهام وایو. نو دغه مختصر غوندې خبره چې دی هغه تنقید دی. ټیک ده، زه د تشریحي تنقید نه منکر نه یم، خو د فن سره لږه ډېره تشریح دې دپاره چې دا شعر واضح شي او د ملګرو په ذهن کې هغه جوړ کړی د شاعر تصویر واضح شي. ډېر زیات تشریح چې دی دا زه وایم چې د صدر محفل سره هم انصاف نه دی. نو زما دا درخواست دی چې تاسو په شعر باندې د هغې مطابق مختصر غوندې خبرې کوئ. 15 شعرونه دي، 10 منټه خبرې وکړئ، ما ته به لږ اسانه شي، بل صدر ته به اسانه شي. سبا به زه د دې نشست صدر نه یم، بل صدر وي او هغه له به تاسو نیمه ګنټه په یو شعر باندې خبرې کوئ، په شعرونو باندې خبرې کوئ. نو دا ډېره ناجایزه ده. ښه، بل فن او تشریح دا دواړه یو ځای ټول دي. لکه شعر چې دی که نه، دا فني تکنیکي څیز هم دی او ښکلا هم د دې په دې کې ده. مطلب دا دی که وزن بهر کې فرقي یا نور څیزونو کې فرقي، دا چونکې د فن سره او تکنیک سره تعلق ساتي، ردیف قافیه د هغې خپلو کې سره جوړښت داني یا نور مسایل، نو دا فن دی. او سنتونه دي، دا هم فني څیزونه دي. او یو دی تشریح، د شعر نه روزي څه، نو بعضې ټایم ته روزي او بعضې ټایم لکه مونږ یو شعر هغې کې لکه داسې وینه چې څنګه یې مونږ اسمان ته ورسوو، نو دغې څیز نه هم په تنقید کې ځان ساتل پکار دي. داسې نه ده پکار، دا هم انصاف نه دی. ښه، دغه خو یو څو درخواستونه چې زه وایم ملګري به په راروان تنقید کې مونږ سره لږ غوندې مدد به مو کوي. که د دې خبرو خیال وساتلی شي نو دا به د بهتري.
روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي، نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. 15 فیصد اشعار دي او خجې څلورم سېلاب دی. نه څه منزل، مقصود، جمود، مشدود، موجود، سرود او بهبود. دا پکې کافي دي. دال روي دی او واو ردف دی. د عین مخکې د پیښ د حرکت نه د کافي اهنګ شروع کېږي، سړی حیران پاتې شي، دا پکې ردیف دی. په ټولو کې اول چې باچاجي مرهم شیدوال صاحب راغلو، هغه نه پیتولي انداز سره د کلام جایزه واخیسته. ډېر زبردست. په لږ ټایم کې هغه د کلام کوم ځای کې چې ښه والی هغه هم بیان کړو، چې کوم ځای کې د هغوی د علم او فهم مطابق تبدیلیانې کولو هغه ټول هغه بیان کړي. ډېر ښکلی تنقید یې وکړو. ما چې لومړی د هغه نظر واورېدو نو ما وی چې انشاءالله زه به د ده سره متفق کېږم. نو ډېر ښکلی نظر باچاجي مرهم شیدوال صاحب شریک کړی او زه یې مننه هم کوم، ستاینه هم کوم. املا یې هم ټیک کړې ده، د هغې یې هم مننه کوم. ښه، بهرحال روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي، نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. دا مطلب داسې ده چې د دې نه به مونږ لکه په زور باندې څه معنی راوباسو. داسې خو زه دا شی اوس د ځمکې نه اسمان ته رسولی شم، خو په دې کې د ابلاغ کمی دی. روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي، نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. نو په دې کې څنګه منیر خټک صاحب په دې مطلب باندې ډېرې زیاتې خبرې وکړې او د هغې وجه دا وه چې هغه دغه وی چې یاره دا د عام فهم مطابق دا مطلب نه ده. یا حافظ فرید فګار شینواري صاحب چې په دې باندې خبرې وکړي، خو بیا د هغې نه یو 3 اړخونه راوویسته. نو ټیک د اړخونه د دې نه راوځي، خو هغسې برابر دا مطلب نه ده. بیا که موږ دې ته راشو چې مطلب ته چې روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي، نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. نو دلته کې روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي، یعنې وینه روان هم ده او جمود هم دی، جامد هم ده، او سړی حیران دې ته پاتې شي، نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. نو که موږ وګورو نو دواړه مصرې په خپل ځان کې پوره دي، په داسې حالت کې چې ما ته پکې ربط بلکل د سره نه ښکاري. د ربط دپاره څه لفظونه په دې کې پکار ده چې واچولی شي. مطلب نه یې منزل شته نه مقصود، سړی حیران پاتې شي. روانه وینه او جمود سړی حیران پاتې شي. جمود روانه وینه دلته کې موږ په دې مطلب هم اخیستی شو چې وینه روانه ده، ژوند روان دی. او جمود لکه جمود موږ داسې وایو که نه چې اوبه په فریج کې کیږدو او هغه واوړی شي، جامد شي. کله کله دا حالات چې دي د ژوند دا هم د جمود ښکار شي، لکه دې وخت کې چې ښکار دي. دې وخت کې هېڅ هم نشته دی، هر څیز په خپل ځای باندې ساکت او جامد دی. لکه ترقي نشته دی، د انسان ښه کېدل نشته دی، انقلاب نشته دی، حرکت نشته دی، نو جامد دی، هر څیز جامد دی. نو هر څیز د جمود ښکار دی. وینه روانه ده، ژوند روان دی، خو ګیر چاپېره ماحول نقطه انجماد ته رسېدلی دی. نه څه منزل او نه مقصود سړی حیران پاتې شي. نه څه منزل او نه مقصود دا معنی په خپل ځای ورکوي، خو دی د بره د مطلب د لومړۍ مصرې سره دی برابط کېږي نه. اوس د دې ربط لپاره په دې کې څه نه څه خبره اچول دي، لکه څه لفظونه داسې بدلول دي چې په هغې کې د دې ربط بیا وایي چې درد مې شوسړي که خاموشي مې بې زبانه فریاد، غم په اوږه زما مشدود سړی حیران پاتې شي. درد مې شوسړي که دلته د باچاجي مرهم شیدوال صاحب ډېر ښکلی تجویز و، که هغه واخیستی شي نو هغه به ترې ښایي. بهرحال زه دې کې یو تجویز درد مې شوسړي که خاموشي مې له فریاده ډکه، غم په اوږه مې شو مشدود سړی حیران پاتې شي. یا درد چې شیسړي که، داسې تجویز د باچاجي صاحب و. درد چې شیسړي که خاموشي شي له فریاده ډکه. دلته لږ تنافر جوړوي، خو که دې کې لفظونو کې بیا شاعر خپله څه بدلون وکړي. غم په اوږه یې شي مشدود سړی حیران پاتې شي. دلته کې دا تجویز چې دی باچاجي والا دا ډېر مزېدار و، که په دې باندې کار وشي نو دا به بهتر. املا بس دغه باچاجي مرهم شیدوال صاحب ټیک کړې ده، نو بس املا کې بیا خبره نه هغه واحد او کائنات دومره دلته کې د حافظ صاحب
تجوید څومره وسیع او عریض بیا هم په هر ځای کې موجود سړی حیران پاتې شي. لکه دلته د منیر خټک صاحب سوال راوچت شو، بیا اخر هغوی د خپل سوال وضاحت په یو بل میسج کې وکړو، ما واورېدو. ګوره الله تعالی هر ځای کې موجود دی، د دې مطلب دا دی چې د هر څیز وجود د الله د کون سره پیدا شوی دی. لکه موږ وایو کنه دا مکان د فلانکي دی خو فلانکي معمار جوړ کړی دی، نو په هغې کې د هغه کاریګري ښکاري. دغه رنګ کائنات کې چې څومره څیزونه دي دا خو زموږ ستاسو ایمان دی چې دا الله پیدا کړي، او کله کله موږ د الله تعالی تخلیقاتو ته حیران شو. دا حقیقت دی. لکه چې غرونو ته وګورئ، اوچتو اوچتو کیټو غر ته وګورئ، واورو ته وګورئ، سیند ته وګورئ، سمندر ته وګورئ، دې ټول ته نو سړی دې تخلیقاتو ته حیران پاتې کېږي. هغه واحد او کائنات څومره وسیع او عریض. لکه الله الصمد، الله قل هو الله احد یو دی، صمد بې نیازه دی، نه هغه د چا نه پیدا دی نه د ده نه څوک پیدا دي. ولم یکن له کفوا احد، او د دې الله په شان بل الله هم په دې کائنات کې نشته. نو هغه واحد او کائنات دومره وسیع او عریض بیا هم په هر ځای کې موجود، سړی حیران پاتې شي. دا ډېر ښکلی شعر دی، زبردست. بیا وایي چې ستا قهقهې مې د سلګو سره جوړه په جوړه، د غم په کور کې او سرود سړی حیران پاتې شي. دا او هسې دلته کې اضافي راغلی دی، لکه هغه د چپو سیلابونو پوره کولو دپاره یا که راغلی شاعر صحیح لیکلی دلته دغه نه جوړېږي. نو ستا قهقهې مې د سلګو سره جوړه په جوړه، دلته زه یو تجویز راوړم. تجویز داسې دی چې ستا قهقهې زما په زړه کې د ارمان جنازه، د کور کې د غم چې وي سرود سړی حیران پاتې شي. اوس لکه دا کور چې دی دا د زړه سره، یعنې زړه د کور سره مشبه دی، او قهقهې د سرود سره، او غم د ارمان د جنازې سره، یعنې د جنازې سره غم تشبیه شو. نو زه وایم چې په دې لحاظ سره دا تجویز د هغه بل نه بهتر دی چې ستا قهقهې زما په زړه کې د ارمان جنازه مجازي به شي، کور کې د غم چې وي سرود سړی حیران پاتې شي. لکه چې زما په زړه کې زما د نامکمله ارمان جنازه ده، لکه بس ارمان ختم شو، د هغې جنازه شوه، او ته په هغه کور کې په هغه جنازه کې قهقهې وایي، خنداګانې کوي. نو کور کې د غم چې وي سرود، یعنې د غم په کور کې چې سړی ډول سورنا وایي، سندرې وایي، نو سړی ورته حیران پاتې شي چې دا لکه د وخت مناسب خبره کول دا لوی کمال دی. نو د غم په کور کې غم کول او د ښادۍ په کور کې سندره ویل دا پکار دی. داسې نه ده پکار چې ته د غم په کور کې سندرې وې یا د ښادۍ په ځای کې غم کې. چې دومره روغ نیت او بیا همدرد په مات شوي زړه کې په ویرانه کې او بهبود سړی حیران پاتې شي. دلته هم دا او چې دی داسې بې ځایه دی. دومره روغ نیت او بیا همدرد په مات شوي زړه کې په ویرانه کې وي بهبود. دلته هسې زما یو زړه چې مات شي هم ویران شي، خو زه وایم چې د ویرانه په ځای دلته کنډر راشي. لکه کور چې مات شي نو کنډر شي، زړه مات شو نو دی کنډر شو. ویران هغه لکه صحرا خبره ده. نو زه یم که دلته کې هم په دې مقطع کې څه غوندې کار وشي نو هغه به بهتر. دلته ما دوه تجویزه هسې ځان سره لیکلي، چېرته روغ نیت، چېرته همدرده په مات شوي زړه کې، چېرته کنډر، چېرته بهبود سړی حیران پاتې شي. یا ساتي روغ نیت لکه همدرد چې په مات شوي زړه کې، چېرته کنډر، چېرته بهبود سړی حیران پاتې شي. نو په دې کې به دا دواړه تجویزونه بیا چې د شاعر کوم خوښي یا نورو ملګرو ورکړي د هغې خوښي تجویز چې دی د مشورې مطابق د مشورې مانند دي. نو مشوره دا چې هغې کې سړی چې چاته مشوره ورکوي نو زور پرې نه کوي چې یاره ته به خامخا ارومرو زما د تجویز اخلي. نو پکار دا ده چې بیا د شاعر کومه خوښه چې هغه اخلي. ښه مجموعي توګه به دغه ووایم چې کلام د لفظونو او د هغې نه د خوند اخیستو په لحاظ سره خو ډېر مزېدار دی، خو بعض ځای کې خبرې لږې نیمګړې دي، او پکار دا ده چې کم از کم په داسې حال کې شاعري وشي چې عام سړي ته ابلاغ لږ په اسانه کړي. اگر چې اوس په تاسو وایي چې کاظم خان شیدا صاحب چې دی
نو کاظم خان شیدا صاحب چې دی هغه د خپل وخت او د خپل چاپېریال مطابق شاعري کړې وه چې دغه په شاعرۍ کې د سنسکرت او هندي او عربي او فارسي او داسې پښتو هم پکې شامله وه دا لفظونه په هغې کې ډېر زیات دي خو هغه داسې نه لیکلي چې قصدن عمدن یې راخیستي دي او لیکلي دي بلکې هغه دغسې لیکلي دي چې چونکې د هغه په ګیر چاپېره ماحول کې چونکې هندوستان کې اوسېدو دغه ماحول او دغه روزمره وه د هغې مطابق یې لیکلي بیا هم دلته په دې لفظونو کې هم زه د کلام غندنه نه کوم چې کلام یې غلط لیکلی دی خو بیا په دې کې لکه څنګه چې مطلع ده یا ورپسې یو شعر دی نو په دې کې د هغې سره انصاف کول او دا بهتره خبره ده څنګه چې حافظ فرید فګار شینواري صاحب وفرمایل چې اکثر دا ماته دغه والا راشي دا مایک والا هغه ته زه وایم چې زما شعرونه ستا په دغه باندې چینل باندې هېڅ تا ته رسپانس نشي میلاوېدی او بیا که دغه ته مونږ وګورو حافظ صاحب چې څنګه وفرمایل یا عامو مشاعرو کې داسې دی چې کله ټول شاعران ناست دي نو بیا خو هلته کې یو سړي ته داد میلاوېدی شي که عوام پکې شامل وي نو هغوی خو په ساده ساده لفظونو باندې ډېر ښه پوهېږي او هغې ته داد ورکوي او که بیا د ملا پسې څه ووایي بیا خو دله ډېر داد میلاوېږي ولې عوام هم کله نعام دي نو بیا چې د په ملا پسې ورکې څه ووایي نو بیا خو دله سم بمبار داد میلاوېږي خبرې هم ختمې شوې زه د دې نشست د اختتام اعلان هم کوم یو ځل بیا د سلاکارو ډلې د تمامو نقادانو حضراتو د تمامو نظامت کوونکو او په خصوصي توګه د حضرت مولانا منیر همدرد صاحب ډېره زیاته مننه چې خپل کلام یې په خپله خوښ د ملګرو نظرونو ته